دنیا کې د انسان سره نفس او شیطان ملګری دي. د نفس او شیطان په تقاضا باندې انسان کله په ګناه کې راځي، په حرام نظری کې راځي، په بد نظری کې راځي، په نور غلطو اشکالو لیدلو کې راځي. لیکن انسان در خپل وسه پورې مکلف دی چې د خپل نظر هغه دستی د الله تعالی در ذاته پورې واړی او عقیده دا جوړی چې کچیرې زه دغه غلط نظر وکم د دې په خاطر د الله تعالی د دیدار څخه زه محروم ګرځم، او چې کله زه د دې غلط نظر څخه خپل سترګې محفوظ کم د دې په عوض کې الله تعالی ماته د خپل ذات دیدار کوي چې الله تعالی دغه ذات څومره شایسته پیدا کړی دی، نه معلوم چې د الله تعالی د ذات به کوم شایسته د هغې شایسته څخه به څنګه محروم او بې نصیبه شم. د مصر په بازار کې د حضرت یوسف علیه السلام خرید و فروخت روان دی. حضرت یوسف علیه السلام ته الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی، نو چې کوم ګراکان راځي، کوم خلک راځي، هغوی چې د حضرت یوسف علیه السلام حسن او جمال ویني، نو ټول انسانان دا اراده لري، دا رغبت لري، دا تمنا لري چې دا زما په ملکیت کې راسي او زما د کور کې د استوګنه شي. خریدارانو کې یو سړی رالی چې کله ورته ودرېدی، د حضرت یوسف علیه السلام حسن او جمال ته چې وکتل، دستي عقیده دا سوله چې دې سړي ته چې کوم ذات حسن و جمال ورکړی دی د هغې به څومره حسن و جمال دی. نو چې زه کله پر دې فاني حسن و جمال باندې سترګې لګوم او د دې دپاره خپل وخت ضایع کوم او پر دې باندې محنت لګوم، د دې بجایه ولې د هغه باقي او دایمي ذات د حسن و جمال د هغې د دیدار انتظار ولې نه کوم؟ نو د هغه ګراګانو د میدانه څه وځي او دستي ځنګله ته ځي، چونکې بني اسرائیلو کې عبادت چې و هغه رهبانیت ولو، نو هغوی دستي په ځنګله کې کوډل لګوي او خپل عبادت شروع کوي او نوره زندګي د الله تعالی په عبادت کې تیروي. الله تعالی هغوی ته خپل قرب او خپل وصال او خپل نزدېکت ورته نصیب کوي. نو ما درته ویل چې دې فاني حسن باندې د انسان نظر رالی او په دې کې محو سو، د الله تعالی د طرفه بیا سزا دا ده چې د الله تعالی د دیدار زه محروم او بې نصیبه پاتې سو. او که چیرې شیطان سړي ته دوکه ورکوي چې پر دې ځای باندې نظر وساته او سړی د شیطان د دوکې څخه ځان محفوظه کړي او یو دم دا نظر کښته کړي او د دې غلط حرکت څخه خپل ځان راوګرځوي، د دې په عوض کې الله تعالی د قیامت په میدان کې د خپل حسن او د خپل جمال دیدار د په نصیب کوي.